پاکستاني پوځي رژیم د تیرو 8 ورځو شدیدو جګړو وروسته رسما تسلیم شو او اوربند ته یې غاړه کېښوده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. پاکستاني پوځي رژیم د تیرو 8 ورځو شدیدو جګړو وروسته رسما دا نن تسلیم شو او اوربند ته یې غاړه کېښوده. د پاکستاني پوځ د پنجابي رژیم ځواکونو چې تیرو 8 ورځو په اوږدو کې شدیدو جګړو کې ښکېل وو، رسما د افغان میړانو ځواکونو پر وړاندې تسلیم شول. د دې افغان ځواکونو په تاکتیکي پرمختګونو سره د سیمې په مهمو پوځي مرکزونو کنټرول ترلاسه کړ. د تسلیمۍ له اعلان وروسته پاکستاني پوځیانو د اوربند غوښتنه وکړه او په لیکلي ډول یې د افغان حکومت څخه د جګړې د پای لپاره رسما موافقه وغوښته. تر اوسه افغان مشرانو ورته غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې د افغان ځواکونو په کندهار، پکتیکا، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د پاکستان پوځي رژیم باندې سختې نښتې وکړې او ګڼې پوستې یې ترې ونیول او بالاخره پاکستان دې ته اړ شو چې د خبرو لاره غوره کړي ترڅو ځاني مالي زیانونه ورته نور وانه وړي. همدارنګه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ ویلي و چې جګړه پاکستان پیل کړې ده او ختمول یې زمونږ پر خوښه ده چې مونږ هر کله وغوښتل نو همغه وخت په جګړه پای ومومي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زمونږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.